قدرمنو لیدونکو سلامونه وخت بخیر. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. د خبرونو سرټیک. د ایران د بشري حقونو سازمان نوی راپور د غیبات په تېره یوه میاشت کې 14 افغانان اعدام کړي. کابل کې د ګازو په یو شرکت کې اورلګېدنه طالبانو د 7 کسانو مړینه ومنله. طالبانو 50 زده کړیالان د خولۍ د نه لرلو له کبله د ننګرهار له پوهنتونه وشړل. د تېر یو کال په ترڅ کې پر اسرایلو له 20,000 ډېر توغندي توغول شي. د امریکا په ټاکنو کې د امریکا مسلمانانو او عربانو د رایې د ترلاسه کولو لپاره د ټرمپ هڅې. بشپړ خبرونه. د ایران د بشري حقونو سازمان راپور ورکړی چې د غیبات د روان کال په اکتوبر میاشت کې 14 افغانان د بیلابیلو تورونو له کبله اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقونو سازمان د شنبې ورځ په یو خپاره کړي بیان کې ویلي چې په دې موده کې 160 کسان په دغه غیبات کې اعدام شوي دي. د راپور پر بنسټ دا کسان د قتل، نشهیي توکو قاچاق او جګړې په ګډون د بیلابیلو تورونو له کبله اعدام شوي دي. په اعدام شوي کسانو کې 6 ښځې، 11 بلوڅان، 9 کردان او یو جرمني ایراني تبع هم شامل دی. د دغه سازمان په وینا یو رواني ناروغ په روغتون کې له بستر کېدو سره سم اعدام شوی دی. دا د ایران د بشري حقونو سازمان لخوا د یوې میاشتې په ترڅ کې د اعدام د ثبت تر ټولو لوړ شمیر دی. د دغه بنسټ د موندنو له مخې ایران د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 650 کسان اعدام کړي دي. نوموړي سازمان د روانې لمریزې میاشتې په پیل کې هم په ایران کې د 2 افغانانو د قصدي وژنې په تور د اعدام خبر ورکړی و. د طالبانو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې او اتفاقیې ادارې مشر نورالله انصار وایي چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د ګازو په یو شرکت کې د اورلګېدنې له کبله 7 کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. انصار دا څرګندونې د یکشنبې ورځ له رسنیو سره په خبرو کې مطرح کړي دي. د هغه په وینا د اورلګېدنې د ځاني زیانونو ترڅنګ خلکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړولي، خو کره شمېره یې تر اوسه نه ده په ډاګه شوې. د طالبانو نوموړي مسؤل زیاته کړې چې د دغې ډلې پلټنې روانې دي. طالبانو تر اوسه د دې اورلګېدنې د لامل په تړاو څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې تېره شپه د پغمان د حیدرخان کلا په سیمه کې د ګازو په یو شرکت کې د یوې لویې اورلګېدنې او څو چاودنو پیښېدو خبر ورکړل شوی و. د چاودنې د شدت له کبله د دغه شرکت شاوخوا د ځینو کورونو ښیښې هم ماتې شوي دي. خلکو طالبان د دې اورلګېدنې په کابو کېدو کې پر بېوسۍ تورن کړي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې طالبانو د ننګرهار پوهنتون 50 زده کړیالان د خولۍ د نه لرلو له کبله له دغه پوهنتون څخه شړلي دي. سرچینو اشته صبح ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو د یکشنبې ورځ یو شمېر زده کړیالان د خولۍ د نه لرلو له کبله له درسي خونو رایستلي دي. د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ طالبانو د 50 زده کړیالانو تر شړلو وروسته هغوی ته خبرداری ورکړې چې د سرغړونې په صورت کې به د دغې ډلې له مجازاتو سره مخ شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ننګرهار پوهنتون مسؤلانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. طالبانو له 3 کلونو راهیسې پر زده کوونکو، ښوونکو، زده کړیالانو او د پوهنتون پر استادانو شدید بندیزونه لګولي دي. څو ورځې مخکې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر غړو د بدخشان پوهنتون د مسؤلانو سره په همغږۍ د استادانو، کارکوونکو او زده کړیالانو لپاره د ګیرې او خولۍ لرل جبري کړل. اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د تیر کال د اکتوبر له 1 راهیسې په منځني ختیځ کې د اسلامي ډلو لخوا پر دغه هیواد 23,380 توغندي توغول شوي دي. د اسرائیل 12 شبکې د یکشنبې ورځ لیکلي چې دا توغندي د غزې له تړانګې، لبنان، ایران او یمن څخه توغول شوي دي. د راپور پر بنسټ په سلګونو نور توغندي د عراق اسلامي مقاومت ډلو لخوا هم پر اسرائیلو توغول شوي دي. نوموړې رسنۍ د دې توغندیو د اوښتو زیانونو په تړاو معلومات نه دي خپاره کړي. یادونې ده چې په غزه کې د اسرائیل جګړه د 2023 کال د اکتوبر پر 1 د حماس له برید وروسته پیل شوه. د حماس په دغه برید کې 1200 اسرائیلیان وژل شوي وو.
د دې جګړو په دوام په منځني ختیځ کې د لبنان حزب الله او د یمن حوثیانو په ګډون اسلامي ډلې د فلسطین خلکو د ملاتړ په موخه د حماس څنګ ته ور ودانګل. پر غزې د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې تر اوسه تر 42,000 زیات فلسطینیان چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي او شاوخوا 100,000 نور یې ټپیان دي. د غزې ترڅنګ اوس د لبنان سویل هم د اسرائیلي پوځ او حزب الله ترمنځ د قوي نښتو شاهد دی. د امریکا د جمهوري ریاست د ټاکنو رانږدې کېدو له ورځې سره جوخت د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند نومان ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د میشتو مسلمانانو او عربانو رایې ترلاسه کړي. پولیټیکو د شنبې ورځ راپور ورکړی چې ټرمپ د امریکا په میشیګان ایالت کې د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي وو چې په منځني ختیځ کې ډېر امریکایي مسلمانان او عربان خپلوان او کورنۍ لري، خو کاملا هریس د لیسچینې په څیر له جګړې غوښتنې سره کمپاین کوي. ټرمپ 2 ورځې مخکې په میشیګان کې د لبناني ټولنې له غړو سره چې په امریکا کې د عربانو تر ټولو لوی ښار دی لیدنه کړې وه. که څه هم امریکایي عربان په معمول ډول ډیموکراټانو ته رایه ورکوي، خو په نظر پوښتنو کې د هریس ملاتړ د 2020 کال د جو بایډن په پرتله 18 امتیازه ښکته شوی دی، په داسې حال کې چې ټرمپ یو څه پرمختګ کړی. یو شمېر امریکایي عربان او مسلمانان رایه ورکوونکي په دې باور دي چې هریس ته رایه ورکول د منلو وړ نه ده، ځکه چې د دوی په وینا د بایډن دولت له اسرائیلو سره د غزې او د لبنان سویل په بریدونو کې همکاري کوي. د یادونې ده چې په میشیګان ایالت کې شاوخوا 400,000 امریکایي عربان ژوند کوي. ورته مهال جمهوریت غوښتونکو 40% او ډیموکراټانو 40% له وخت مخکې رایې چې 60 میلیونه کېږي ځانونو ته اختصاص کړي دي. د وروستیو نظر پوښتنو له مخې ټرمپ په پنسلوانیا، میشیګان، اریزونا او جورجیا ایالتونو کې له هریس څخه مخکې دی. ټاکل شوی په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې 2 ورځې وروسته ترسره شي. قدرمنو لیدونکو، دا و د موږ د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای په امان.